بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په جاوا کې کنډیشنل سټرکچر باندې خبرې کوو. څه شی وایو؟ کنډیشنل سټرکچر. کنډیشنل سټرکچر څه معنی؟ شرطي ساختمان. ها نو وینې زه ته بال تلاړ شي نوې پروجیکټ واخله چې دا بل دی په ځای پاتې شي. موږ خو دا ریپلیس کوو. ښه اوس زه راځم دلته دې ته راغللو کنډیشنل سټرکچر. نو ته اول نه کنډیشنل سټیټمنټ وپېژنه. کنډیشنل سټیټمنټ څه معنی؟ ما درته د تیوري موږ ډېر نه وایو، موږ پریکټیکل کوو، تیوري بیا پاتون کې درته وایي. ښه کنډیشنل سټیټمنټ. کنډیشنل سټیټمنټ هغه جمله چې شرطي وي، چې څه شی وي؟ شرط وي، د یو شرط په مطابق باندې اجرا کیږي. ځکه زه تا ته وایم لاړ شه باندې یو ګیلاس اوبه راوړه، دا جمله شرطي جمله ده که نه؟ نه دا شرطي نه ده، امریه جمله. امریه جمله ده. زه درته وایم اوس که چیرې که نه، زه اوس ورته وایم سبا راشه، سبا راشه، دا جمله څه شی ده؟ دا امریه جمله ده. زه اوس دلته ورته وایم که چیرې اسمان وریزو بیا سبا راشه. نو اوس دا شرط شو. په پروګرامینګ کې موږ تاسو د شرط یا د کنډیشن په اساس باندې موږ تاسو بعضې وخت کې کارونه کوو. کنډیشنل سټرکچر موږ تاسو دا شرطونه په څنګه باندې کنټرولوو. په پروګرامینګ کې د کنډیشن یا د شرط کنټرولولو لپاره موږ سره یو اف ده، یو اف ایلس ده، بل اف ایلس اف ده، او بل نستډ اف ده، او بل څه شی ده؟ سویچ ده. څه شی ده؟ سویچ ده. دا هغه کنډیشنې یا شرطونه دي موږ تاسو سره چې کولی شو د دې شرطونو په اساس باندې موږ څه یو شرط تطبیق کوو. ښه دې په اساس هم اف ایلس اف ایلس اف او نستډ اف سویچ په دې ټولو ذریعې سره. اوس موږ تاسو راځو اولین شرط جوړو چې هغه د څه شي په ذریعې سره جوړو؟ د اف خو کوو. زه راځم اوس ګوره څه لیکم ورته یم اف که چیرې د اف ساختمان داسې چې اول به تاسو خپله چې ولیکئ اف کلمه ولیکئ، د هغه نه وروسته به قوس خلاص کړئ. څه به کوئ؟ قوس به خلاص کړئ. دا قوسونه د اف د دې قوسونو منځ کې به تاسې خپل شرط ورکوئ چې څه رقم ته د شرط وي. ښه موږ شرط دا درته اف که چیرې نه، اوس ګوره ډبل کوټیشن نه ورکوو. اف که چیرې څه شی و؟ 5 مساوي ول. د مساوي کولو د مساوي مقایسې کتلو لپاره به تاسو 2 مساوي استعمالوئ. که چیرې 5 مساوي ول له 100 سره مساوي ول له 10 سره، که 5 له دا شرط شو، خلاص شو. دا زموږ خپل کنډیشن یا شرط شو. له دې نه وروسته تاسو قوس خلاص کړئ. چې خلاص کړئ غټ قوس. دا د اف باډي ده، دا د اف باډي. اوس د دې منځ کې شرط کې هر هغه جمله چې دې منځ کې ولیکي هغه د شرط پورې تړاو لري. زه ورته وایم چې څه شی سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن، سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن. آوټپوټ کې موږ ته چې راوخی دلته راځم ورته ووایي چې ویلکم. څه شی اوس چې پروګرام رن کوم موږ ته به چې راخلي آوټپوټ کې ویلکم به راخلي. چیرې 15 له 10 سره مساوي نه، اوس یې راخلي که نه راخلي؟ داسې ورته وایم نه، دا په شرط کې دا نه راښیي. دا نه راښیي. ما ورته ویلي که چیرې 15 له 10 سره مساوي ول نو ته ما ته په آوټپوټ کې راوښیي ویلکم. نو 15 کله له 10 سره مساوي؟ 15 له 10 سره مساوي نه دي که نه. نو چې زه دا راواخلم دا رن کړم نو موږ تاسو یې په آوټپوټ کې دا نه راښیي، ځکه دا شرط غلط ده. شرط پرو شوی نه ده. زه راځم ورته وایم چې 15 مساوي که له 100 سره اوس چې کله راځم زه دا رن کړم، اوس موږ تاسې آوټپوټ وګورو. رن مو کړم نه مې که رن نه ده. اوس چې رن کړم ګوره ما ته آوټپوټ کې راښیي چې ویلکم. ولې نه راښیي؟ 15 له 10 سره مساوي آفرین نه دي. نو زه دا چې که 15 مساوي وله اوس چې رن کړم آوټپوټ کې به ما ته ویلکم راښیي. زه ورته وایم که 15 غټ ول دلته که دا علامه ورکړو دا د څه معنی ده؟ غټوالی. نو اوس ما ورته لکه چیرې 15 له 15 غټ ول دا راوښی آوټپوټ کې، اوس به یې راښیي که نه یې راښیي؟ نه، ځکه 15 له 15 نه مساوي دي، غټ نه دي. آفرین. اوس چې کله موږ تاسې دا رن کړو نو موږ ته آوټپوټ کې دا نه راغلي. اوس داسې تاسې کولی شئ په هر څه باندې شرط ولګوئ. دا جي اپشن پن باندې هم پوه شئ په دې ټولو شیانو. زه اوس راځم څه کار وکړم. زه داسې یو سیسټم جوړول غواړم چې موږ نه دې داسې چل وکړي. موږ ته دې وایي چې انټر یور نیم، ته دې نوم ورکړه. په جي اپشن پن باندې ووایي که په دې هغه باندې ووایي او سکانر باندې که نه
زده دي دواړه هو هغه مې زده جی آپشن خو مې زده صحیح ده. ځکه چې د سکانر نوم درته راوخله مشکل نشته پوه شئ. مونږ ته دی وایي چې یو عادت ورکړه چې عادت مې ورکړه بیا ته وایي نوم دې راکړه. بیا چې نوم مې ورکړم صاحب نمرې دې وګوري. مونږ ته دی وایي چې نمرې دې راکړه. بیا دې دا نمرې وګوري. که نمرې مې له 500 وي له 500 نه جګې وي چې کامیاب او که نه وي وایي چې اوس ګوره دا اف یو کنډیشن په اساس راځي. ګوره شرط زه راځم نو اول د هغه دپاره دې خاطر چې سکانر کلاس استفاده کوم نو لیکم چې څه شی یوزینګ سیسټم ډاټ یوټل using system dot هذا using نه درې خیال import دا خو ما د C# کلاس ده import java dot util dot scanner دا ما د جبر کلاس رقم تجربه کې لګي واجب ګډ ور شو سره import java dot util dot scanner نو یو سکانر جوړو ما ورته چې څه شي scanner a مساوي کله چې سره له new scanner سره خاص کلاس او طریقه system offering dot in system dot ان صحیح ده او په اخر کې سیمی کولن او یو ویریبل جوړوم انټیجر سټرینګ ټایپ نه چې نوم پکې ذخیره کې ښه نو راځم ورته چې څه شي سټرینګ ا په نوم باندې او یا ا صحیح ده سټرینګ ا دا ا ولې ا ها ا په نوم یو سکانر لرو کنه سکارنګ سټرینګ نیم سټرینګ اس نیم سټوډنټ نیم صحیح شو او دین ورسره ورته چې څه وکړم اول system dot out dot println system dot out dot println output دی راوکړي په output کې دی وایي چې څه شی دی موږ ته وایي ډبل کوټیشن مستر اعظم ورته دی وایي چې څه شی enter your name د خپل نوم ورکړه ها او اعظم ورته ما دین ورسته اس نیم له مساوي کی کنه اس نیم له مساوي کی د چی شي سره a dot next a dot next سره a dot next دا هغه string دی ها که انټونه نسو مشکل نشته لدينا ورسته د ماته بل څه یو خبرې خو دا یو کم کو کنه اوس څنګه اوس راځو بل څه ورته وایم بل ورته دا وایم چې څه شی وګدي نو ورسته سیستم ډاټ نه سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن بیا د پرنټلن اوټپوټ دی ورته ورته دی انټر یور مارکس ته د خپل څه ورکا نمبر ورکا انټر یور مارکس ها ته د خپل نمبر ورکا او لدينا ورسته ورته چې تاسو ورته وایم ورته ا مساوي کله چی شي سره او بخي نه مارکس په نوم ویریبل نه درنه نو جوړوم انټیجر مارکس جوړ بهم ډایرکټ مساوي کوم انټیجر مارکس مساوي کله چی شي سره مساوي کا ل a ډاټ نیکسټ اینڈ سره صحیح شو اوس چې دا پروګرام رن کوم هغه نوم برخه په اسنیم ویریبل کې واچول کیږي او مارکس مخله هغه پدې کې شي لدينا ورسته ورته چې څه کول غواړو ها لدينا ورسته شرط لګوم ته اف کچيره مارکس دا نمبر دا څه شی وي ور ګریټر دی غټي وي مساوي ور ګریټر دی نه کول دا دواړه مساوي او غټ علامه دواړه په وخت کې سماره یعنی که یا غټي وي یا مساوي وي اف کچيره مارکس ور ګریټر دن ار ایکوال ټو 50 که نمرې 50 ویاله 50 ونه غټي ولې نو اوس دې ته به باډي ورکې دې ته به باډي ورکې ډاټ هاوس اولان اوس مو ورته چې سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن صحیح شو پرنټلن کې موږ ته سو وایي و دی وایي چې نفر نوم دی واخلي چې دا سړی کامیاب اس نیم د شاګرد نوم دی دا نوم سره دی یو ځای کې چې د ور سره جمع کی و دی وایي چې څه شی از پاس اوس دا خو خالق جی کی خو کټی بیا ناکام نه وای نو د دې اف قوس نو ورسته یو الس معنا کچیره دا پورته شرط غلط وو الس معنا ورکی کچیره دا پورته شرط غلط وو نو بیا څه وکړه بیا راشه ورته سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن که صحیح شو کنه او قوس خلاص و دی وای څه دی وای و دی وای چې اس نه د شاګرد نوم او لاغه سره یو ځای کې څه دی ور سره یو ځای کې و دی وای چې از فیل دا سړی څه شی ده فیل نه ناکام ده اوس چې رن کوم ګوره ها څه وای نوم دې انټر کا نوم دې چیرې عنایت څو نمبر دی وړي څه وای عنایت اسپاس ګوره ها زه راځم دا بیا رن کوم چې بیا رن کوم ته انټرویو نیم نوم مې چې دا جمال نمبر یې 21 جمال از نو ګوره اف سټرکچر داسې ده چې تاسې د اف یو د شرطي په اساس باندې هر نوع موضوع مخته وړلی شي نو زه تاسې هر رقم ته سیسټم دلته کولی شي جوړ کړئ وایخلئ زه یو کار بل کوم مونږ نه دی دا خو به پرېږدم دا سکنر و سکنر کلاس نه پور هلته پروت دي ښه زه وایم ورته یم سیسټم ډاټ اوټ
ډاټ پرنټلن آوټپوټ کې راوخه قوس خلاص چې راوخه لاس اوس آوټپوټ کې ماته چې راخی څو راخه آوټپوټ کې دا علامه د تقسیم ده ها تقسیم په دوه باندې څو کې آوټپوټ کې ماته پنځه راخه صحیح شو دلته لیکم اوس څو راخی آوټپوټ کې اوس آوټپوټ کې چې راخی لاندې نتیجه شل راخی آفرین او زه راځم ورته لیکم که چېرې دلته ولیکم اوس څو راخی وبخئ اوس څو راخی آوټپوټ کې اوس څو راخی فیصدي څه معنی نه دغه علامې ته ماډیولس وایي په پروګرامینګ کې ښه په پروګرامینګ کې دې علامې ته چې وایي ماډیولس ته مطلب څه شی ده دا باقي مانده تاسو ته ښیي چې شی ښیي یعنې لاس که موږ په دوو تقسیم کړو څو باقي بدلېږي نو څو به راوښیي آوټپوټ کې صفر دا ماډیولس علامه ده ښه دا علامه ګوره ماډیولس ښه او دلته لیکم 3 اوس آوټپوټ کې ماته څو راښیي چې رانیکم یو ځکه باقي مانده اوس زه داسې یو سیسټم جوړول غواړم داسې یو پروګرام جوړول غواړم چې ما نه دوه عدده واخلي څو واخلي یو عدد واخلي وبخي او دا عدد وګوري چې دا جفت او که تا پراته وي چې دا او که جفت وګوري وای چې نو اول ورته چې system dot out dot println system dot out dot println output ورته output کې دی وای چې څه شی وګټه enter any number ته یو عدد داخل کړه دین وروسته integer number دا مې دی ویریبل نوم ورکړه integer نوم مساوي کړي چې شي سره لا سکانر مې چرته جوړ کړم دا اول راځي سکانر جوړ کړم ها سکانر ا مساوي کړي چې سره د نیو سکانر سره خلاص او سیستم ډاټ ان آفرین صحیح شو او راځم دلته بهر قسم کوم نو ټایم انټیجر نم مساوي کړي چې سره مساوي کا لا ا ډاټ نیکسټ اند سره ها دا هغه چې شه دا انټیجر دا اوس ټایم اف کچيره نم ماډیولس 2 یعنی نمبر په د نمبر په دوه تقسیم کا بقایه دا مساوي د چې سره و د دې جملې مطلب څه دی یعنی نمبر په دوه تقسیم کوو چې بقایه مساوي ولا چې سره صفر سره بیا تاسو وکم system dot out dot println system dot ورته موږ پروګرام جوړ جوړ تاسو ماته وایي ها dot out dot println output کې موږ ته چیرې راوخه output کې دراوخه چې څه شي جفت else ودر غیر ازن چیرې دا نه صفر system dot out dot println output کې موږ ته سره راوخه و دې وخه چې څه شي ډبل کوټیشن کې تا څه دی وخه تا اوس چرن کوم آوټپوټ کې چې راخی وای عادت راکا چې عادت ورکم واته آوټپوټ کې به چې راخی تا ګوره ولا تا چرن کوم آوټپوټ کې ماته دا سو راخی دا ځلې عادت نه هيا نام پاتې اویا نبی سو وسو نبی سودی جفت ګوره پیدا کیږي ته به سبا ته د سیو پروګرام جوړ کړه راوړې در سره ښه چې موږ نه اول وای چې نوم دی ورکا څه دی ورکا نوم دی ورکا چې نوم ورکا لاغه ورسته دی وای چې د پښتو نمبر دی ورکا د پښتو نمبر چې ورکو به دی وای د 15 مضمونونو نمبر دی واخلي ها بیا د ټوله جمع کی بیا د اوسط پیدا کی بیا د اوسط وګوري ک نمبرونو هغه نه جیګو کنه ل 500 نه جیګو دی کم اپ کنه کم دا ټول اخر کې دی ورته مونږ وای چې دا سړی دومره نوم دا شی وو مجموعه نمرې دومره دی اوسط دومره د نتیجې هم دا شی ته به سبا په دې کارو کې ان شاء الله چې دا سره مخته وو صحیح ده ټول نمرې راوخله تقسیم ته پته دا د مضمونو کنه صحیح دا راوخله علیکم السلام نو دې دا څه تشویش خبره نه ده تعداد مضمونو باندې ته وکه ها که ودې نه شو پیدا وسه نه ماشاءالله